بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د پښتو متلونو څلور څلوېښتمې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ چې یو څو نوي متلونه درته واورم. وایي که غم نه وی خوشحالي به چا پیژندله، او وایي چې ماما سرګروي د خورۍ تمه پیدا شي، او چې نه پوهیږي نو ځوان مال اخله، او که ولی نه دی نو وی خالی هم نه دی. کیل ختم پیسه هضم، او وی کور دی د میردین جومات شه. کون دو ځل خاندي ګټه په تاوان کیږي، او وی ګران بې حکمت نه وي ارزان بې علت نه وي، او وی ګل بې ازغي نه وي، او وی ګل په بوټي کې ښه ښکاري. وی ګمان مې نشي چې به دا وړی شړی شي، او وی ګورګورې چې خورې نو شونډې خو به دې تورېږي، او وی ګونګټ که په ګلونو ګرځي خو بورا به نشي. وی ګیدړه تر هغې د خاني ده چې در څو نور نه وي راختلی، او وی لاس یې تور سپي سټلی دی، لاس چې مات شي نو غاړې له راځي، او وی لاس د بری کار دی، او وی لاس د خلاص توره د تیرا، لاس لاس پیژني. وی یا یار شه لا بیزار شه، او وی لال په ایرو کې نه پټیږي. وی لږ خوره تل خوره، او وی نور په دوه ګوتو نه پټیږي. وی ړومبې ځان دی پسې جهان دی، له ازاره چا بازار نه دی موندلی. له بارانه تښتېدم ته ناوې لاندې مې شپه شوه، او وی له بې عقله دوست نه هوښیار دشمن ښه دی. له بې غیرته زویه نیک عمله لور ښه ده، او وی چې د له پوزې چې ونیسي ساه یې وځي، او له پیښې نه تېښته نشته. له سلو علاجونو یو پرهیز ښه دی، او وی له سیره څو پخیږي. ملګرو دا د نن متلونه تاسو سره مې شیر کړه. اجازت غواړم د الله په امان.